کابل کې له ټولو ګرانو هیوادوالو څخه غوښتنه کیږي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او پرته له لاندنیو دلایلو نه له کوره ونه وځي. د روغتیايي خدماتو ترلاسه کول، د اړتیا وړ خواړه او یا نور اړینو موادو ترلاسه کول، د امنیتي خدماتو ترلاسه کول، د بل شخص د پاملرنې لپاره نور هغه موارد چې په دې طرحه کې ذکر شوي دي. ټول لاندینی غیر ضروري فعالیتونه به بند شي. د پارکونو په ګډون هر ډول تفریح ځایونه، ټول عامه او خصوصي ښوونځي، پوهنتونونه او نور د ښوونې او روزنې دولتي او خصوصي مؤسسې، ټول زیارتونه، آرایشګاوې، حمامونه، د لامبو او د لوبو ځایونه، هغه رستورانتونه چې یوازې د پخلي او خلکو ته د خوړو د لیږد لپاره کار کوي، مګر په خپله دننه په رستورانت کې خواړه چمتو کول او وړاندې کول بند دي. ودونه، د فاتحې مراسم، عمومي دولتي او غیر دولتي غونډې، ټول دولتي او خصوصي ښاري بسونه او نور وسایط چې له 4 څخه زیات کسان انتقالوي. ټول پلورنځي او مارکیټونه پرته له هغو چې خواړه او لومړني اړین توکي عرضه کوي. د ټولو ښاري او ولایتي مسافر وړونکو موټرو چې له ولایاتو کابل او له کابله ولایاتو ته تګ راتګ کوي، پرته له هغه موټرونو چې سوداګریز توکي، خوراکي توکي او درمل انتقالوي. قصابیانې، لاندې فعالیتونه په نورمال ډول ادامه لري. روغتیايي خدمتونه، روغتونونه او درملتونونه، امنیتي خدمات، هغه پلورنځي چې خواړه، حفظ الصحه او نور اړین توکي پلوري. لاندې فعالیتونه به د ځانګړي رژیم او حفظ الصحې لارښوونو په پام کې نیولو سره دوام لري. د تولید فابریکې، بانکونه، صرافیانې او نور اړین توکي.